مسلمانا سوچو کا نوجوانا تڑیر قیمتی کم خواہ تلے دا خلقو کم خواہ بوتلے کاغذ ٹکڑے کی تا دا گمان دے چی دا کاغذ ٹکڑا زکور تیو سما ماشون پسی ورپوری کم آغا بید جاڑا نغلے کی جڑاون چوک کوي نو چی تا دا کاغذ ٹکڑے تا دا تما دا چی دے بزما ماشون قلار کی نو تا مشرک نہیں کفارو تا د غوگونو د کلاوولو یو بہترین خبر فرمائے لے اللہ دیو کی چی مسلمان قرآن د مولا پا اشارینا د اللہ ورکڑی فهم مطابق ورباندی غورو دانا چی چادر کے نکیل چولی دا توی چی پا دیزے کی دا معنی دا بست دقا سوچ کوا بل سوچ مکوا افلا یتدبرون القرآن قرآن وی تاسو قرآن کے تدبر ہوکے نو دیزے کی تاسو غور ہوکے مشرکانو دا عادتو لکا تیرو آیاتونو کی منگویلی دی چاگوی لبکل پیغمبر راگے نو دوی با پا پیغمبرانو باندے گمان دا خدایے کولو لکنن سبا مسلمانو چاولیاو نا خدایان جوڑ کری مولیانو نا خدایان جوڑ کری و توی چنا ما خو مولانا خدای ندے جوڑ کرے نو چتا یو مولا لورزی ورطی چیزا پا پلانے جنہ میان یا مال ارازی کا دا زڑ کیمی نا چوک پیدا کئی علکا نو چستا دا تم مولانا دا خو خدای دے کنا خدای بولی نور چشے دے کسبا دے خزا چا سر خان دی یا پا موبائل باندے ور سر پیارو دا مینی خبری کئی تو ٹوپک راخ لیتا ورطاوئی چستا خواند زیم دا بل دے خواند ولی اگرنلو نو آغی ویلی دی چی دا زما خواند ہے علکا بے ولی وجنی خواند خویتن دی ویلی خود تا خود پا دے پوئے گی چی خاندام خواند تا کی گی چی اغل اوکڑا خود بس خواند شکن کم شے چی خواند تا کی گی اغای چی بل لاؤکو تے جرم گانی چی ارہ مالا زان جوڑا ولی کی گی دی چی بلی لزان جوڑ کو بس دا خواند دے وگرنلو وجنم دے مالا خندے دے چی اغیل او خندے دے بس تاقا خواند وگرنلو مالا دی پپی را کولا چا غیلا دی پپی ورکا بس خواند دے وگرنلو کنی اغی خویلی ندی چی دا زما خدای دے خود تا پوئیگی چی خواند دی وطا ندی ویلی خود خواند والا کار یہ ورسرا مناسب گرنلے دے دقسی مینا اللہ پیدا کئی تا مولا لورزے نو چی کم تعلق دا کم خبر اللہ سر دے حقا تم تا مولا نولر اللہ خدا خدای دے کم دا کاغذ ٹکڑے کی تا دا گمان دے چی دا کاغذ ٹکڑا زکور تا یو سما ماشون پسی ورپوری کم اغا بید جاڑا نغلے کی جڑاون چوک کوي جڑا نا قلارول چوک کوي نو چی تا دا کاغذ ٹکڑے تا دا تما دا چی دے بزما ماشون قلار کی نو تا مشرک نہیں مشرک نور چنگ گئی تا پا دے کاغذ ٹکڑے باندے دا اللہ گمانو کو کو دے نکا مولا لورزے او حقت اوئی چیر جی دا خزے و دا خاون پمینس کے اختلاف را لپیدا سی تاویز وکا چی بس چاڑو غوخشی نفرت پیدا کولو والا چوک دے استا تم دا مولا و دا تاویز نوے دا خدای نور چشیوی خدای نور وی چشے خدای پاک نور چھ تعریف دے دا خدای بل چھ تعریف خوئی نشتا دا خدای دا تعریف دے چی مینا پیدا کئی دا خدای دا تعریف دے چی نفرتون پیدا کویش دا خدای دا تعریف دے چی دا چا بچی نی بچی ور کویش چی تا آغا خلقو لورتلے چی آغا خلقو سیوان دا مول دا اولاد دا پارا اللہ دا اولاد دا پارا دمرا لو نظام مقرر کرے خزے پیدا کرا نرے پیدا کر بیا پاگی کی دننا میٹیریل پیدا کر پا سڑی کی یو قسم شے پیدا کر پا خز کی بچدنے پیدا کی بیسدنے پیدا کردی بیائی پا سپرم کی لکون زرگون جراسیم پیدا کردل بے حقوق تا دا قوت و قدرت ورک چی حقا بچدنے تا زان ورسی او تا دا طول نظام چکم دے فلاپ کو پیو سے پر دے وطاڑلو دا خدای نور چنگ گئی خدای چتا ہوئی چی اولادم خدای نا دمگر ورکی نفرتم خدای نا مولا پیدا کئی محبتم اللہ نا مولا پیدا کئی
ماشومانو جړه هم خدای نه ماشومان مولای ټیک کوي بیماریان هم الله نه تعویذ و مولای ټیک کوي نو بیا مو خوښه نه ده چې دی الله له چوټي ورکو دا خو ټول کارونه مولا کوي یو طالب یو مولا سره په کمره کې اوسېده نو ناراسته غونې طالب و مولا ورته ووی چې هلکه د اسمان ګډ ګوډ دی ته بار وځه چې باران شته او که نشته طالب ورته ووی چې مولانا صاحب څه لمې کړی وی خو پیشو راغله په هغې لاس ووهه که پیشو لمده وي خو باران شته او که پیشو نه وي لمده خو باران نشته مولا زړه کې ویلي چې زه خدای دې غر که بس ځان دې خلاص بیا یو څو منټه پس ورته ویلي دي چې طالبه پاسه ده ډیوه خو مړه که چې خوبونه وکړو هغه ته چې مولانا صاحب څه لمې کړی خو مخ بړستن کې پټ که تاله به تیاره وي نو مولا بیا ویلی دي چې زه خیر اخیری ورته ویلي چې پټه پړون شي پاسه د کونډه خو واچوه طالبه که نه دروازه بنده که طالب ورته وایي چې 2 کارونه ما وکړ دا یو خو تم وکړه که نو چې دا دومره ډېر کارونه زموږ مولا کوي مینه دی پیدا کوي نفرت دی پیدا کوي ماشومان دی غلی کوی شي اولاد دی ورکولی شي ځان پوه کا او د ده په تعویذ باندې کاروبارونه ښه کېږي د ده په کرتوتو باندې رزق ښه کېږي برانونه دی ورولی شي نو بیا د بره رب العالمین ته العیاذ بالله چې چوټي ورکو ښه نه ده بیا خو دا ښه دی که نه نقد دی دلته ناست دی او هغه به ډېر په مشکلې رضا کوو دی خو په یو سیب هم رضا کېږي دله خو تسرې چای راوباسه 3 ګنټې به چې کم دی دی دله ګډېږي نه ده داسې مسلمانه سوچ وکړه نوجوانه ته ډېر قیمتي کم خوا تلی دا خلکو کم خوا بوتلی نو اوس لکه څنګه چې د نن زمانې مسلمان همدارنګې د تیرې زمانې کافر د هغوی خیال داو چې کم سړی پیغمبر وي نو هغه به هر څه کولی شي لکه نن مسلمان چې مولا او د بزرګ نه هر څه تمه لري نو مشرکانو به ورته وي چې که ته پیغمبر وي دا مکه وګوره دومره ګرمه ځمکه ده خو دا یخه که که نه چې واورې وورېږي او که ته پیغمبر یې سړې هواګانې والوزوه او ته پیغمبر یې دا غریبانه ده او په دې ځای کې ګوره نهرونه نشته مکه کې اوبه نشته همدا یو زمزم چې نه ده نهرونه تیر که چې داسې سمندرې روانې وي او داسې لوی لوی نهرونه خوږې اوبه وي باغونه جوړ کا داسې چې لاس داسې کې چوف باغونه وي مالټې وي کینوان وي او دې خوا چې لاس داسې کې سیوان وي دا جوړ کا ته وایې چې دا د الله کلام دی پې وکړه چې د پلانکې درد مې ښه شي مسلمانه که په دې آیت ته سوچ وکړه چې دا کم را روان دی ټولې خبرې به دې ختمې شي ټوله عقیده به دې ټیک شي لہذا که دا د خدای خلق اوس چې چاته کله د خدای د کلام صفت وکړي دا د خدای ظالم بیا د ده سوچ دا راشي چې دا خو حلوام دا ده بړستنم دا ده تعویزم دا و د خدای بنده د صفت دا مطلب نه دی چې دا اوس دې نه اوس ته بل شی جوړوي د ده صفت صرف دا دی چې دی تا الله سره ملاوولی شي د الله ناراضګۍ نه دې بچ کوي نورې خبرې په ده کې نور کمالات الله دې کې نه دي ایښي چې په دې خبره پوه وي دقه آیت نه به اوس تا ته پته ولګي نو مخکې به چې پیغمبر و خلکو به ترې تمه لرله چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وښیه دا وښیه لمر داسې کا سپوږمۍ داسې کا اسمان را کوز کا ځمکه وکړه جواب بارانونه ووروه او خلکو ته چې کوم دی داسې وګوره چې دا ستا دشمنان تباه شي او هلاک شي پیغمبر ته به الله ووایي چې ورته ووایه چې انما انا بشر زه خو بشر یم دا یو کار هم نشم کوی دا تاسو چې کومه تمه د پیغمبر نه لرئ یا د ولی نه لرئ دا تمې د چا دي دا خو د سره د پیغمبر کارونه نه دي نو بیا دا څنګه کې کلام دی دا بیا څنګه تا قرآن راوړی دی دا څنګه د الله کلام دی دا خو په کار دی چې د الله کلام وی به داسې کولی چې د الله کلام وی به داسې کولی نو الله تعالی ورته وایي
لو ان قرآنا کچره وی دا قرآن سیرت به الجبال چی چلی دل پا دی سر غرونا بطللی که دل دی سر غرونا دا قرآن ور باندے ویلے و غرونا دڑے وڑے کے دے کچره دا قرآن دا سے وے چی دا اللہ دا رازی کے دونا علاوہ بلکار کولے شوے لو ان قرآنا کچره وی دا قرآن سیرت به الجبالو بطللے کے دے پا دے سر غرونا او قطعت به الارضو یا پرے کے دے شوے پا دبان دے زمکا یعنی دی قرآن کے دا کمال وے چی او سڑی ویلے وے پا جانی چف کڑے وے شام ترسے دلے وے خلقوئی کنا یور جی یو ولیو اگو سڑی تباوے چستر کے پٹے کا او بس کش بیا بسعودی کی سڑے ناسو دا خوشی دروغ دی دا چشے دی دا خوشی دروغ دی دا طول قصے دا دیوانو قصے دا لیوانو قصے دا مڑا خود دے رحمو کی چی مسلمان کم زیلت لے دا سے شیان عقل با دے حیران چی ملایانی پسٹیجونو باندی کئی اللہ فرمائی دا خلقو غگونا کلاوئی اللہ خلقو توئی چھے اے خلقا دا قرآن دا اللہ کتاب دے سچ کتاب دے اعلیٰ کتاب دے خدا صرف کتاب دے او قانون دے چشے دے صرف کتاب دے او قانون دے دا قرآن الہ نہ دے دا قرآن معبود نہ دے دا قرآن جادو نہ دے دا قرآن دم نہ دے دا قرآن منتر نہ دے دا قرآن خیٹ نشی مڑوے دا قرآن تند نشی ماتوے دا قرآن بیماریانی نشی لرکوے دا قرآن مسمون نشی بدلوے دا قرآن غرون نشی لرکوے دا قرآن زمک نشی ٹولوے دا قرآن سمندرون نشی وچوے دا قرآن اولادون نشی ورکوے قرآن دا اللہ کتاب دے دا قرآن صرف اور صرف اللہ راضی کولیشی دا دے قرآن کار دا دے کتاور باندے عملو کتا نبچوک راضی شی نو کلا دے چه هاگا دوست شو کلا چه هاگا راضی شو بیاتی سوالو نکوا چه چطے کئی بے باغا دلکی کارونا چوک کئی کارونو کولو والا چوک دے سمندرونو چلولو والا چوک دے غرونو دڑے وڑے کولو والا چوک دے قرآن نہ دے خلقو شدہ خدا اللہ کلام دے کنا مڑا اللہ کلام خود مڑا اللہ کلام دے خود تب دا پارا نہ دے دا کار پا کیا اللہ را لے گلے نہ دے دا اللہ کلام دے خود بچی پینی ملاوی گی عیسیٰ علیہ السلام وعدو نو دا غب بچی ندی شوی کلام دا اللہ ور سراو ابراہیم علیہ السلام چکل مشرق خزا وکڑا کلام دا الہی ور سراو لوی پیغمبرو بچی کے دل نہیں کے دل کلا چی اللہ خو خشوا ورطا جبرائیل راو لے گا ورطا وی چی تاسو لب اولاد در کوم ہو دی چی من کو بڑا گانیو خزی وی چی زخو عجوز بڑیم اللہ تعالی ورطا ویل چی ولی تاسو زما پا قدرت پوری تعجب کوئے دق سی بڑا گان بوئے چی در کوم اولاد چاور که اسماعیل و اسحاق چاولا ورکڑا قرآن و کلام ندی ورکڑی تورات ندی ورکڑی انجیل ندی ورکڑی زبور ندی ورکڑی اللہ ورکڑی دی اس چی دا قرآن در تچوک سپتو کی نو بیاتتی نا چاڑم جوڑا کی سباب دے لوگانو پہ سر آغستے ہی چیزا لوگان پہ کٹاو ما لکہ دا لوگانو کٹاولو والا ندی اگی تا چاڑا پہ کار دا چی زرزل دا اللہ کلام شی اللہ پہ کی دا کمال ندی پیدا کڑے نو اللہ فرمائی لو ان قرآنا کچری ویدا قرآن سیرت به الجبال چلولے کے دے پدے باندی غرونا یا بطللے شوے دے سر غرونا او قطعت به الارض یا بریکے دے شوے پہاغ باندی زمکا مسافت لنڈولے شوے دا شلوز ملو مسافت یہ پیو چوف باندے لنڈولے شوے دیتا پریکولوی قطعت به الارض یار جی دمرا مسافت مو کٹ کو شل میلا مو کٹ کڑ سل میلا مو کٹ کڑ دا کٹول چشی کولے
کچره دا په دې قرآن کې ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله غزوه تبوک ته تلو چې صحابه کرامو چیرړوي پښې پورې تړلې وي او تناکې پې راختلې وي خو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آیت ویلې و لاس به یې داسې پورته کړی او شنګل ته به رسېدلي وي رسېدلي وي نه دي رسېدلي ابو ایوب انصاري ولې په هغه قسطنطنیه کې په فصیل کې خښ دی همدارنګې د احد شهیدان ولې د احد په خوا کې خښ دي یو چفکي سره به جنت البقیع ته راغلی وی دا خبرې ټولې دروغ دي